السلام علیکم سلامونه علیکم هلي احترامات مینه په دې هله چې راته روغ او جوړ وي دوستانو نن په کابل ایرپورټ کې ما او داجی صاحب محترم سره څو خبرې کوم عمره ته روان ده ډیر یو خوشحال احساس لري ډیر یو پزله کې درد لري و مې غوښتل چې حاجی صاحب سره خبرې کوم حاجی صاحب سره مې چې نو مبارک دې صدا سلامت شي جوړ نوم نور محمد یعنی لخر سره عمره ته روانه عمره ته روانه او دلته موږ سره یو ناس دی دوستانو ډېر یو بختور سړی دی الله پاک یو نکمله بچیان ورکړي دي نو دی د زوی سره خبرې کولې نو چې د زوی خبرې واورېدې په ژړا شو ورته ویلې چې بچیانو ما په خدای سپارئ تاسو نه ډېره مننه کوم چې ما ته مو دغه زمانه برابره کړئ زه مو عمرې ته ولېږم حاجي صاحب زموږ نه څومره خوشحاله یې زموږ نه داسې خوشحاله یم چې الله دنیا دې اباد وي دوی دې اباد وي او په آخرت کې د یوسف علیه السلام هم صاحبان شي امین امین او خدای دې دوی نه خوروي امین چې په دې نیستۍ کې په دې هغه کې دوی راولېږله او د خبرې یو د ده یو زوی ده زما زوم ده پیسې ده پرې کړې او د خرچې پیسې دوی راولېږله یعنې په ژوند کې به د دغه ارمان وي چېرې دی دغه ارمان خدای پوره کړي ان شاء الله بس تاسو الله بللې وای زړه کې ډیر صادق نو موږ ته دعاګانې کوی خپل بچان ته دعاګانې افغانستان لپاره افغانستان لپاره ډیر دعاګانې کوي پاک پروردګار په افغانستان کې وسوله دي خیر راولي امين خدای خو جارامي راولي پاک پروردګار دې خپل حبيب پوری سره خدای پیغمبر شریف پوری فاتح سره خدای خپل وحدانیت پوری فاتح سره خدای دې افغانستان جنازه خو نورې موږ کوي نورې خو د افغانستان باندې مو پوره یې خدای ټول دې موږ اولادونه دي د کار خوا د هر خوا یې دی ټول موږ ته جو خبر ګران دي په موږ باندې خدای ته خدا رحم په موږ وکړي خدای په موږ مسلمانانو ورحمېږي په ټول د نړۍ په مسلمانانو ورحمېږي خدای دې افغانستان په مسلمانانو ورحمېږي پاک پروردګار څلوېښت کاله کېږي چې په اور کې کړېږي خدای چې دې کړاوه خلاص کړي خدای ته له دې غمو خلاص کړې خدایه ته خو یو افغانستان ته یو ارامي سوله راولې یو کراري پاکه پروردګار راولې او رب د ارمانځونه د مسلمانانو پوره کړي امين امين د خدای په امان زه درنه لاړم راته ما ژاړه قربان زه درنه لاړم راته ما ژاړه قربان زه درنه لاړم راکړه لاس د خدای په امان زه درنه لاړم راته ما ژاړه قربان زه درنه لاړم راته ما ژاړه قربان زه درنه لاړم درد لري نو دم دا سوچ کول دغه فکر کول چې داسې ورځ به ما باندې به راشي چې زه د الله تعالی کور ته روان یم نو دا د خپلو بچیانو نه ډېر خوشحاله دوستانو هغه ځوانان چې زما په شان زما په عمر دي زما نه کشران دي زما نه مشران دي نو د خپل پلار د خپلې مور ډېر خیال وساتئ د اوس د زړه له کومې دعاګانې وکړي د روژې مبارکه ورځ ده مخامه ځان ته ډېر کم وخت پاتې ده نو ډېرې سختې دعاګانې خپلو بچیانو ته وکړئ نو تاسو هم د خپل پلار خیال وساتئ خپل پلاران ونازوئ نو حاجي صاحب له تا مننه قربان دي خدای دې ما سره هم دشي بیت شریف ته بوځه پاک پروردګار دې ټول مسلمانان بوځي خدای دې ټول مسلمانان ارمانونه پوره کړي امين ډیره مننه دوستانو هر چیرې چې خوشاله او کامیاب اوسئ ډیره مننه